बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 6 साइंस से यूनिट नंबर 5 ده دا موږ شروع کړو په دې پسې کم زی پورې چې موږ ویلو په هغه پسې ورپسې ټاپک ته چې چینج اف پیس بټوین سالډ اند لیکوډ په دې خبره باندې ځان پوهوي سالډ چې موږ هر هغه سیس ته وایو چې کم سیس زموږ سره سخت دي او لیکوډ موږ هغه سیس ته وایو او بو یا د اوبو بشان نور کم سیزونه چې ویسکاسټی چې هغه کې د اوبو بشان یا ازوم سره هغه لیکوډ دي اوس خبره دا چې چینج اف پیس مطلب دلته کې څه دی دلته کې مونږه اگزامپل د سالډ د سخت چیز لپاره الو واوره موږ د آیس وایو او د لیکوډ مثال چې دی هغه مونږه الو د لیکوډ په ځای چې دی مونږه اوبالو نو په دې کې دا وایي چې دا سخت چیز چې دی دا لیکوډ ته بدلیږي مطلب دا دی دا واوره چې دا د اوبو ته بدلیږي بیا دا اوبه چې دا د واوره ته بدلیږي دا زموږ سره چینج اف پیس دی خو چې کله دا واوره د اوبو ته بدلیږي دې ته موږ سوایو او چې کله دا اوبه چې دی واوره ته بدلیږي دې ته موږ سوایو نو په دې ټاپک کې موږ دا ډیسکس کوو او دا پروسس چې دی هغه څنګه کیږي نو څه کوی په دې کې کله چې think about ice formation کله چې تاسو کرا فریزري مطلب دا د فریجي پای چې کوم واوره جوړیږي وای آیا تاسو باندې دا سوچ کړی دی چې دا واوره چې دا په کومه طریقه باندې چې دی جوړیږي refrigerators has ice tray وای تاسو एग्जांपल مونږ وایو زموږ سره refrigerator دی پر refrigerator کې داسې یو لوخه یې پاکي کیوب شکل چې دی وړې وړې خاني چې دی هغه جوړ شوی خلک یې په دې فریج کې په لپاسه سر کې چې دی هغه دی په فرست فلور کې چې دی هغه دی شو نو water is poured into ice tray دغه چې دی مونږ ice tray وایو دا وړې وړې خاني چې پکې جوړ شوی وای تاسو وبراواله او دغه ice tray ته چې دی هغه تاسو واچوي بیا دا آیس ټری تاسو راوالي په لپاسه چت کې کېږي په فریج کې کیپ فار کولینګ د خېدو لپاره نو دا پروسس به زموږ سره څه کیږي مطلب دا په دې کې وسه کیږي دا لکه دا کوېسچن مارک دی چې کم پروسس بیا زموږ سره کیږي او پروسس چې دی به زموږ سره څنګه دی نو دلته کې ما راغسته دی فریزینګ په دغه آیس ټری کې چې موږ کوم اوبه راغسته په دې باندې ټمپریچر چې دی هغه کول شو او دغه نه چې دی واوره جوړه شو نو دغه پروسس ته موږ فریزینګ او دا واوره چې موږ سره جوړیږي دغه ته موږ فریزینګ وایو دا پروسس چې دی دا فریزینګ څنګه کیږي ستاسو لپاره دا اهم خبره ده وګورئ چې سراوندینګ ایر از وارمر ایز کمپیر ټو ریفریجریټر په ریفریجریټر کې یعنی په فریج کې چې په کوم ځای کې موږ دا آیس ټری کې خودو په دغه ځای کې دا هوا چې دا یخه ده خو چک چاپیره د هوا چې دا زموږ سره ګرمه ده د فریج نه چاپیره نو وارمر واټر ان ریفریجریټر لوزز هیټ ټو انساید کولر ایر اوس دا کوم اوبه چې خېدي هغه د فریج په نسبت باندې چې دی هغه وارمر دی مطلب دا دی هغه ګرمي دی او په دې فریج کې دنه کوم هوا چې دا هغه یخه ده نو د دې یخ ماحول د وجې نه زموږ سره د کوم اوبه چې په دې ټری کې پرتی دي د دې نه د ګرمایش چې دی دا والوزي او دا اوبه چې دی دا زموږ سره شي دا یخ پاتې شي نو هیټ ترانسفر اکرز کنټینیوسلی دا کوم اوبه چې په دې آیس ټری کې پرتی دي د دې نه هیټ چې دی هغه مسلسل سکیږي هغه ترانسفر کیږي د دې دا هیټ چې دی پاسي نو پارټیکل لوز انرژي نو په دې آیس ټری کې چې کومي اوبه دي دغه اوبو چې کوم پارټیکلز دي د دې نه مکمل انرژي چې دا هغه ختم شي نو چې کله چې انرژي ختم شوه نو انرژي از ریمینینګ د اوبو چې څونه پارټیکلز دي د دې نه انرژي بالکل لاړه نو انرژي از ریمینینګ چې کله دا انرژي مکمل لاړه سو پارټیکلز بیکم کلوز ټو ایچ اذر نو کوم پارټیکل چې دي هغه به یو بل ته شي هغه به بالکل کلوز شي په دې خبره ځان پوهیږئ کوم پارټیکل چې دي هغه به یو بل ته بالکل شي دا به کلوز راشي په دې خبره ځان پوهیږئ چې کله اوبه زموږ سره ګرمي یا وارمري دې لپاره چې موږ هیټ ټمپریچر استعمالو نو په دې اوبو چې کوم پارټیکل دي په دې کې کاینټیک انرژي چې دا هغه پیدا کیږي نو د دې اوبو په دې پارټیکل په منځ کې سپیس سی وایي خو چې کله دا انرژي لاړه نو دا اوبه چې دي د اوبو چې کوم پارټیکل دي د دې په منځ کې سپیس ورو ختميږي ټیک شو remain fixed at one place نو کوم د اوبو چې کوم قطره دا کوم پارټیکل چې دي دا غي انرژي لاړه نو دا اوبو په خپل ځای باندې پاتې شي نو دا پارټیکل به یو بل ته داسې راغون شي ټیک شو نو چې کله دا یو بل ته راغون شي نو water is then transformed into ice نو د دې اوبو نه زموږ سره رو پروسه جوړ شي وار به جوړ شي which is called freezing دې ته موږ سوایو freezing په فریج کې تاسو اوبه کې خو دې دا اوبه چې دي د فریج په نسبت دا ګرمي نو د دې نه چې د چک چاپیره په دې فریج کې هوا چې دا یخي د دې اوبو چې کومه کاینټیک انرژي دا ورو ختميږي دا اوبه چې ورو یخيږي نو دا اوبه چې دا یو بل د دې چې کوم پارټیکلز دي هغه یو بل چې بالکل نږدې ورځي دا سالډ حالت ته بدلیږي چې هغه د موږ آیس وایو
او دغه پروسس چې زموږ سره کوم یو دی هغه ته موږ وایو فریزینګ. بل پروسس زموږ سره دی میلټینګ. دا بالکل د دې الټه دی. د میلټینګ موږ وایو پیګلنا. د دې مطلب دا دی چې کله تاسو واوره راوالئ او دا واوره تاسو په کولاوز کې کېدی یا ورته کېدی، نو اوس دا کوم واوره چې دا د دې نه چاپیره ماحول چې دی هغه ګرم شو، نو دا د دې ګرم ماحول نه د انرژي چې د کیپچر کی، چې کله انرژي کیپچر کی مطلب دا هیټ کیپچر کو، چې کله هیټ واغستو نو د دې دا زموږ سره کوم واوره چې دا د اوبو د پارټیکلز نه جوړه ده، د دې پارټیکل په منځ کې سترونګ باند دی، نو د دغه هیټ د وجې نه دا باند چې دی دا زموږ سره مات شي، نو د دغه واورې چې کوم پارټیکلز دي د دې په منځ کې سپیس ورو سیوا کیږي، نو د هغې سره سره چې دی دا میلټینګ شروع کی، نو دغه واوره چې دی دا اوبو ته چې دی بدل شي، نو دغه پروسس ته موږ وایو میلټینګ. نو په دې طریقه باندې زموږ سره کوم واوره چې دا هغه څه ته بدلیږي، هغه اوبو ته بدلیږي او واپس د اوبه چې موږ په فرج کې کیږو د دې نه به واپس دا واوره چې دی زموږ سره جوړه شي، نو ځکه موږ وایو چې چینج اف فیس بټوین سالډ اینډ لیکوډ، چې په سالډ او په لیکوډ کې چینج اف فیسز چې دی هغه زموږ سره څنګه کیږي، یو حالت نه بل حالت ته چې دی څنګه بدلیږي. کلاس 6 ساينس کې دا ټاپک آسان دی، که بیا به کوم څه مشکلات دي تاسو ماته ویلی شئ. امید کوم چې پوه شوي او کمنټ کې ماته ووایئ. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو.